د عصمت قانع ځواب حکیم الکوزي ته. عصمت قانع وایي حکیم الکوزی د تریاکو ساقخانه چلوي. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. درنو کتونکو که چېرې تاسې زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. مشهور لیکوال او سیاسي شنونکي عصمت قانع پر حکیم الکوزي سخت نیوکې کړي دي او وایي چې ډېری ځوانان یې په تریاکو اخته کړي دي. عصمت قانع په خپل فیسبوک کې د حکیم الکوزي یو مخکینی عکس خپور کړی او ورته لیکلي دي چې دا هغه مشهور طبیب دی چې د تریاکو ساقخانه چلوي. نوموړي دا هم ویلي دي چې د کندهار ډېر خلک یې په تریاکو اخته کړي دي. په تصویر کې ښکاري عصمت قانع پر خپل فیسبوک کې داسې لیکلي دي دا هغه الکوزی طبیب دی چې د تریاکو د شیري ساقخانه چلوي. تر اوسه یې بې شمېره ځوانان، سپین ږیري او کانداري ښاریان د تریاکو په حاله کې مرض اخته کړي دي. په تصویر کې طبیب د بافور له هیرویني چلم سره ښکاري. د عصمت قانع یاد پوسټ ته لسګونه تبصرې شوي دي او ډېرو خلکو پرې نیوکې کړي دي او د حکیم الکوزي ملاتړ یې کړی دی. د یادولو وړ ده چې حکیم الکوزی چې اصلا د کندهار دی اوس کابل کې دی او ادعا کوي چې داسې درمل یې جوړ کړي دي چې پر روانې وبا د ککړو ناروغانو تداوي په 3 ساعتونو کې کوي. هغه وایي چې تر اوسه پورې زرګونو ناروغانو ته درمل ورکړي دي چې ټول روغ شوي او درمل یې هیڅ جانبي عوارض هم نه لري. یو شمېر کسانو بیا په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي دي چې د حکیم الکوزي د درملو په خوړلو سره له دغه ناروغۍ څخه رغېدلي دي. حکیم الکوزی وایي کله هم له دغه ناروغۍ څخه نه ویریږي او په ډاډه زړه او ډاډه سینه له دغه ناروغۍ سره مقابله کوي. دی وایي کله هم د دغه ناروغۍ له ناروغ څخه نه ویریږي او په ډاډه زړه ورسره روغبړ کولی شي او همدارنګه تداوي هم کولی شي. حکیم وایي داسې درمل ورسره دي چې د دې ناروغۍ په مقابل کې په 3 ساعتونو کې خپل عکس العمل ښکاره کوي او یا د ناروغۍ د تل لپاره له منځه وړي. د درمل زیاتو کسانو استعمال کړي دي چې ځینې یې مثبته نتیجه ښودلې ده. تر اوسه پورې دولت د درملو په هکله رسمي څه نه دي ویلي چې خلک د درمل استعمال کړي او که نه، خو د کار ځای تر اوسه هم بند دی. عامې روغتیا وزارت تر اوسه پورې د دې نتیجه او سپیناوی نه دی ورکړی چې آیا د درمل دی وکارول شي او که نه، خو تر اوسه پورې خلکو ته دا هم ویلي دي چې د حکیم الکوزي درمل بې بنسټه او بې اسنادو دي چې د خلکو توند غبرګونونه یې راپارولي دي.